د کہانی شروعات د ریک نومې د سړی نه کیږي کوم چې د پراپرټي کار کوي. دی په ظاهر باندې یو د حد نصیبه خاندانی سړی ښکارېده، خو دننه د حد نصیبه چالاک او دوکه‌باز انسان و. وروسته چې کله د سړي د کور خواله راشي نو کس د په دوست سره خودکشي وکړي، خو ریک د دومره غټې واقعې د کېدو باوجود هم ښه په سکون سره په موبایل باندې د کاروبار په باره کې خبرې کوي. لږ غوندې وخت پس پولیس چې کله په موقع باندې راورسېږي نو هغه د ریک تپوسونه شروع کړي، ویل چې د اخري داسې کس و کوم چې د خودکشۍ والا کس سره په اخري ځل باندې میلاو شوی و. ریک بغیر د سیارې هغوی ته دا خبره وکړي، کله چې زه د کس د کور خواله رالمه نو کس زمان تر دې ته پورې ویرېده چې ځان یې ډس پورته کړ. په اصل کې د بانکونو والا سره رايوځای شوی او د خلکو نه به کورونه اخیستل کوم چې د بانک په قرضونو کې ډوب شوي و. د وجې کس چې کله ته پام وکړ چې د زمانه کور د اخیستو دپاره دلته کې راغلی دی نو په خپله باندې خپل ځان مړ کړ. اوس موږ ته په دغه ځای کې ډینس نوم یو محنتي ځوان ښودلی کېږي کوم چې د خپل خاندان د ساتلو دپاره شپه ورځ محنت کوي. د سړي په خپل کور کې کورنر نومې زوی هم اوسېده کوم چې په دې وخت کې د سړي عدالت ته راغلی و. ډینس هم د ډېر غوبت د وجې اوس په قرضونو کې ډوب شوی د سړي وجې چې د سړي د خپل کور غم پیدا شوی و. د سړي دا یاره به وي چې بانک زما کور واغشتو نو زما د خاندان به بیا څه کوي. جس ډینس له بیا په عدالت کې صرف او صرف د یو میاشت مهلت ورکوي، دې نه پس موږ به ستانه بیا دا کور اخلو. ډینس دغه جج د وړاندې مینې را شروع کړي، په دې سره به زما د زوی مستقبل خراب شي. موږ له غونډې کې ډېر بخ راکړه خو جج دغه یوې خبرې ته هم غوږ کېنږدي. ډینس اوس په ډېر مایوسۍ سره د خپل زوی سره د خپل کور په اړخ باندې روان شي او په لاره کې کونر سره دا واده هم وکړي دغه مه کوه زموږ نه به لا کور یو خوا هم نیسي. خو کونر ته را پته وه چې اما دا پلار ما ته په دې وخت کې څه هم وایي دا ټوله ټوله دروغ وایي. کور ته په ورسېدو سره ډینس د خپلې مور لاین سره میلاو شي. په طریقه غونډې کې پیسو ته ګټلو دپاره په کور کې د بیوټي پارلر کار کوي. ډینس هغې ته هر یوه خبره وکړي او دې نه پس هغه بارون ته کښېني او چې څومره هم د نوکرۍ اشتهارونه په هغې کې موجود وو په ټول نمبر باندې رنګونه را شروع کړي، ولې چې فلحال هغې سره یوه روپۍ هم نه وه چې دا کور یې پرې بچ کړی. د دومره ډېر رنګونو باوجود هغه له یو کس هم نوکري ورنه کړي چې په دې سره دغه د پریشاني نوره هم سیبا شي. په سبا باندې د دوی حالت نور هم خراب شي، وایي چې ریک سره د پولیس والا سیده پسې د دوی کور ته راشي. ریک ډینس ته سیده پسې دا خبره وکړي بانک ستاسو دپاره نوټس رالېږلی دی، تاسو ته به زر تر زر د خپل کور خالي کول پکار دي. د دې پورېدو سره ډینس حیرانه پاتې شي او په دې خبره باندې ورته انکار وکړي وایي دا څه کوې جج خو ما له پوره د دې شپږ مهلت راکړی دی. ریک ورته صرف دومره وایي نور نه پوهېږم خو بانک ستاسو هغه اپیل خارج کړی دی او ستاسو سره د کور د پرېښودنو علاوه یوه لاره هم نشته. ډینس دغه مور ورته ځل بیا انکار وکړي موږ تاسو سره خپل کور څنګه پرېږدو، خو پولیس ورله په دې خبره باندې دمکي ورکړي دا کور ستاسو نه دی بلکې دا تاسو اوس بانک ته حواله کړه. ډینس مور ورته چغې را شروع کړي خو پولیس والا یوې خبرې ته هم غوږ کېنږدي او سیده پسې دوی په کور کې را داخل شي. په دې وخت کې د زوی کونر هم د خپل سکول واپس راشي او چې کله خپل کور ته پام وکړي نو سیده پسې ته چغې را شروع کړي خپلې کمرې ته تګ غواړي، خو ډینس په دې خبره باندې ودرېږي دا کور د سره هم زمونږ نه دی دا اوس پردی شو. وشونکې دوی د خپل کور ته د دې وجې دوی په یو وړوکي غونډې کې هوټل کې اوسېدل شروع کړي. ډینس اوس نور هم دلدي را شروع کړي چې زر ته زر چېرته نوکري ترلاسه کړمه د دې دپاره چې کم از کم موږ خو په دې هوټل کې پاتې شو که نه. اوس په ټول ښار کې د نوکرۍ په تلاش باندې ګرځېدل را شروع کړي خو چې کله څه ورته هم میلاو نه شي نو بیا ستړې ستومانه واپس د شپې په وخت کې کور ته راشي. دا مور دا مشوره ورکړي وي راځه چې ستا ترکه لاړ شو هغلته کې به اوسېدل شروع کړي، خو ډینس ورته انکار وکړي وایي چې موږ هلته لاړو نو بیا به د کورنر د سکول او دغه د ملګرو څه کېږي، زه دې د خپلو ملګرو نه لرې کول نه غواړم. په سبا باندې هغه د خپل ځان سره دا وعده وکړي زه به د خپل خاندان له حالت خامخا بدلوم. ډینس اوس هغه د مزدورانو ځای ته ورشي چېرته کې چې به د مخکې هم کار کو په ځای کې د هغه ځای مزدوران سره په جګړه شي. تاسو کې به یو کس هم ما سره د کار دپاره نه ځي ولې چې تاسو په کوم کور کې هم ور داخل شئ تاسو د هغې نه غلا کوئ. هلته کې یو مزدور ته په دې خبره باندې پیغور ورکړي وایي تا سره خو اوس کور هم نشته موږ سره خبرې مه کوه چې ډېرې غوسې د لاسه ډینس د هغه سره په جګړه شي. په دې وخت کې ریک هغلته کې راشو دی دا تپوس وکړي وایي دا جګړې د سره پاره کوې. په دې کې بیا هغه ته رنګ راشي او په دې سره تر دې ته پورې غوسه شي چې چغې را شروع کړي. په توتلو کې د ډینس د تپوس هم وکړي وایي کار نه کوې زما سره. ډینس ورته د مخ سرې ښه وکړي چې کله ور روان شي نو ډینس ورپسې هم په خپل ګاډي کې ور روان شي. په اصل کې د چې اوس د چا نه دا کور ضبط کړو د هغه د غسلخانې اوبه تر دې حده پورې بار ته راوتلې وې چې ګندې هم د ځان سره بار ته راویستلو او یو مزدور هم دې دپاره تیار نه و چې دې صفا کړو. ډینس چې کله هغلته کې ورشي نو دا خبره ورته وکړي ته خو له $50 یاد دی دا درله زه په $15 باندې هم صفا کوم. خو دې چې کله پکې دننه ور داخل شي نو دغه ځای د ګندګۍ پرېدو سره د حالت په خرابېدو شي. ته په منډه باندې بیا بار ته روز د الټۍ را شروع کړي چې د دې حالت پرېدو سره باقي مزدوران ورپسې په خندا شي. ډینس بیا هم همت ونه بایلي او د ریک عادي په باره کې نورې پیسې وغواړي. دی بیا دوه مزدوران هم د ځان سره کړي زه به درله ډېرې پیسې درکړمه چې ریک د درې محنت په لیدو سره دننه سخت متاثره شي. په دغه شپه باندې ډینس په خوشحالۍ باندې هوټل ته واپس راشي او دې چې کله خپل خاندان ته دومره ډېرې پیسې وښایي نو په دې سره هغوی هم سخت خوشحاله شي. په سبا باندې ریک دې خپلې عالیشانې بنګلې ته راغواړي دې دپاره وي ته ما نه په دې ځای کې ایسي صفا کړه. ډینس د ریک اوس هغه بنګلې ته حیرانه ګوري کوم چې هغه د خلکو د لوټ کولو نه جوړه کړې وه. د کار ته ختمولو نه پس ریک ناڅاپه دې دا خبرو کې وي که تا ما سره نوکري شروع کړه نو په دې سره به زه تاله ډېره ښه تنخوا درکوم. دې په غیر د سره د مغز سرې خبر ته وکړي ویل چې دې ته پته وه چې په دې وخت کې زما خاندان ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی. په لاره کې چې دوی کله په ګاډي کې روان وي نو په دې وخت کې ریک ته ناڅاپه یو
کس په نظر باندې راشي کوم چې بغیر قانوني طریقې سره د خپل گاونډي نه بجلی راړولې وه. لږ دماغ سره د خپل ګاډي نه کوشي او فرینک نومي سړي ته ورټکول شروع کړي. دماغ سره خیر دا حکم ورکړي دا کنیکشن دی لرکا ګینې زه به در باندې رپورټ وکړم. فرینک زر زر په شرمندګۍ سره دغه نه معافي وغواړي په دې خبره باندې. ما سره له قونته کې د پیسو کمې دي په ما باندې د بانک پیسې سیوا شوي دي او همدا وجه ده چې زه بن نشم داخلولی. د دې پس دغه دواړه هغه کور ته لاړ شي کوم چې ډېر زر ریک د خرڅولو واړو دی چې په هغه ځای کې ښه برابر صفیان وکړي. نو په دې سره ریک دله پوره د $300 چک ورکړي او دې سره دا خبره ورته هم وکړي وایي که چېرته ما سره همدغه شان کار کوي نو په دې سره زه به تاله تنخواه وروسته تر ورځه سیوا کوم او ما سره ستا لپاره یوه بله نوکري هم شته. کوم خلک چې هم په قرضونو کې ډوب شوي وي موږ به د هغوی کورونه خالي کوو او هم په دې طریقې سره موږ به بل ها پیسې ګټو. د دې په اړه د د ډرینس په مخ باندې هم خندا راشي. د دې سره دماغ سړي ورته دا احساس هم وشي وي دا کار غلط دی. ریک په دې خبره باندې پوه کړي وي تا لا څو کال ایمانداري وکړه وګوره ته پکې د خپل کور هم خلاص شوې. د داسې ایماندارۍ فایده څه شوه چې په دې سره هغه هم په دې خبره باندې د هغه سړي رضا شي. په یو څو هفتو کې اوس ډرینس تر دې د پورې د هغه سره په دې کار کې ورننوځي چې دوی اوس په غریبانو پسې کور ته ورځي او هغوی ته په دې واډونو باندې نوټس یې لګوي بجډانې ورته کټ کوي او دې سړي اوبهګانې پې هم بند دی. دوی به چې کله هم کور راخالي کو نو پټ په پټه څه قیمتي سامان به یې ترنه هم راپټو. ډرینس په اکثر داسې کسان سره هم ملو شو کوم په چې دنه په بد حالت باندې موجود وو. دوی پکې څه کسان له دمکیانې هم ورکولي او چې څوک به ورته په ژړا کېدم هم د دې باوجود دوی په هېڅ قسمه څه زړه نه خفه کوو. د دومره ظلمونو باوجود دې لږ غونډګۍ هم ودرېږي نه. د شپې په وخت کې دی چې به کله هم هوټل ته واپس راغی نو ده به د خپل مور او د خپل زوی نه دا ټوپه خپل حالت پټو او خپل ځان به دا ظاهرو چې زه ښه په اسانۍ سره دا تاسو له پیسې ګټم. یو ورځ ریک هغه ټوپه سامان شماري کوم چې دوی راپټ کړو او ډینس ته بیا وایي ته دې سامان غم مه کوه حکومت په دې سامان په بدل کې کسانو نوي سامان ورکړي. هغه ډینس ته د نوي چل په باره کې هم وایي د کوم کورونه چې حکومت د بانک اخلي موږ به داسې کار کوو چې کسان به ترنه د وخت وباسو بیا پکې کرایدار کینو او چې کله بانک موږ له دا حکم ورکړي چې دا کسان ترنه وباسي نو هغې په بدل کې به ترنه نورې پیسې هم اخلو. یو څو ورځې پس ریک ډینس له د $200 یو چک ورکړي. خو ډینس دا ځل دغه چک د اخیستو نه دته صفا انکار وکړي په دې خبره باندې زما اوس خپل اصلي کور په کار دی زما ستا مرسته په کار ده چې ریک بغیر د سوچ دماغ سره دې ځان سره بوځي او د خپل کور واخلي او دې سره شرط ورته دا هم کېږدي په دې په بدل کې طالب د یو بل غریب کس کور اخیستل پکاري. ډینس سره دا ځل واپس لاړ شي چېرته کې چې دوی ګوري په دې کور کې واړه ماشومان هم اوسېږي. د ماشومان مور او پلار دوی ته په ژړا شي خو ډینس په خپله باندې هم مجبور و هغه په هغوی باندې ښه په لحاظ زړه خفه شي خو دې سره چې کوم د پولیس ولتلي وو هغوی ورته دمکي ورکول شروع کړي. ډینس چپچاپ هغلته کې ولاړې او دا ټوپه ټوله منظر ګوري. ښه په ځای کې هغوی سره د سامان په وړو کې مرسته هم کول غواړي. هغوی په دې خبره باندې لرې کړي ویسته عمره بدنیت انسان هم پر خپل ژوند کې نه دی لیدلی. په دغه شپه باندې د خپله مور او کونر ځان سره روان کړي او خپل کور ته راولي چې خپل کور په لیدو سره هغوی حیرانه پاتې شي. کونر دماغ سره خپلې کمرې ته منډه کړي او مور ته هم له قونته کې سکون میلاو شي خو د قونتې وخت پس دا تپوس ترې نه وکړي د دې کور ته موږ څنګه واپس راغلو چې ډینس ورته ووایي په دې ټوپه ټوله پیسې زما ملګري ورکړې او زه بیا هغه پیسې په کشتونو باندې ورکوم. د دې خبرې په اورېدو سره د د مور په مخ باندې خندا راشي. د خیره سره زوی خو مې تکړه شو خو ته یې څومره د غریب کسانو کور نه اخلي نو په دې سره د ده زړه ورته واره ډکېږي. یو ورځ د یو بوډا سړي پسې کور ته ورشي چې په هغه ځای کې د دا پته ولګېږي چې دغه بوډا سړي خو په دې دنیا کې څوک هم نشته هغه په ډېره مشکله باندې د خپله زندګي تېروي چې په هغه ځای کې هم بېوسه وي او هغه سره هېڅ قسمه څه مرسته ونه کړلی شي. په سبا باندې ډینس د خپل زوی سالګرد د مناوښلو دپاره یو غټ پروګرام را جوړ کړي. ډینس په هغه پروګرام کې ښه بلا خوشحاله وي خو په دې وخت کې ناڅاپه یو کس هغلته کې راشي هغه ته دمکیانې ورکول شروع کړي ویل چې دا کس و د کوم نه چې د کور اخیستلی و ته وایي وي دا کس چا چې ما د زندګي تباه کړې ده ته به رانه ښه د ورځ نه وینې. په دې نه پس دې ځای کمرې ته راننوځي نو د مور دنده پوس وکړي بخیر دا کس څوک او تا د سره څه بد کړي دي چې ډینس ورته وایي دا کس خو زه پېژنم هم نه پته نشته چې دا لیونی و که څنګه. یو څو ورځې پس ریک دې په خپله باندې د خپل کور پاټۍ ته راغواړي. په هغه ځای کې ډینس ښه بلها شراب وڅکي ښه بلها ګډاګانې وکړي خو د پاټۍ نه پس ریک ته دا خبره صفا هم کړي زه باقي انتظار تنګ شوی یم زما اوس ستا غونته کې یوه غټه بنګله په کار ده. په سبا باندې ډینس د ځان دپاره یوه غټه بنګله واخلي او خپل خاندان ورته راولي او ده دا پته نه وه چې اوس زما مور ته زما ټول حقیقت په باره کې پته لګېدلې ده. هغې ته را پته وه چې ده دا بنګله په حرامه پیسه باندې اخیستلې ده. د مور د سره په هغه ځای کې د اوسېدو نه انکار وکړي او کونر د ځان سره یې کړي او د دوی د ماما کور ته لاړه شي. په سبا باندې ریک ډینس خپل دفتر ته راغواړي او په هغه ځای کې ورله ډېر ضروري کاغذونه ورکړي. په دې خبره باندې دا زر ته زره په عدالت کې جمع کړه. دا کاغذونه په اصل کې جعلي دي او که چېرته موږ په عدالت کې جمع کړل نو په دې سره به عدالت د فرینک کور واخلي. فرینک هغه کس و کوم چې دوی د بجلۍ په غلا باندې لیدلو ورته دا خبره هم وکړي چې فرینک زموږ نه دا کیس وګټه نو په دې سره زموږ نه به ډېر غټ چانس مس شي چې زر ته زر دا کاغذونه واړه دا په بانک کې جمع کړه دې دپاره چې موږ د فرینک هغه کور واخلو. په سبا باندې ډینس چې کله
عدالت ته ورشي نو پازې کې د فرانک د خپل وړوکي زوی سره په نظر باندې راشي بل سره د په هغه باندې سخت زړه خفه شي خو بیا د پسند ځنې سره خپل ځان راقابو کې او سرخانه ته لاړ شي پازې کې د ریک بار میجونه کوي وتا څنګه چل وکړو او چې کله دی ولا جواب نه ورکړي نو د ترنګو کې د دمکی ورل ورکی وګي چې د قاضونه جمع نکړل نو په دې سره بستان جام ډیر خرابي ډینس تر پته هم وی چې د قاضونه ما جمع کړل نو په دې سره په فرانکو دغه د ژوندۍ نه تباشي خو بیا ډیر د بوده و چې هغه هم دغه شان وکي له دوه پس عدالت بیا فرانک ته د فیصله ووري ورنه پس نستا د کور د بانک ته فرانک د جج مخه ته په جړا شي خو هغه هیڅ قسمه څه فائدہ ونه شي تر پس جن چې خپل کور ته واپس راشي نو ګوري چې ما کور په مکمله توګه باندې خالی پروت دی ولې چې د مور کورنر ځان سره کړو دوی د کور ته لپا د دې سوز ظلم مات شي او دومره شراب اوس کې د سره وای چې هغه راپروز او بهوش شي په سبب باندې د سترګ د موبایل په आवाज باندې کولو شي ټیک د مخکنه د کور مخ ته په انتظار و چې نن دوی د فرانک په کور پسې بتلو دغه نه به کور اغستا دا دوه چې غلطه کې ورشي فرانک په دې پسې ټوپک را واخلي د سره وای چې دوی د خپل ځای د بچ کول د پاره د خپل ګاډي شاته نه پناه واخلي پس هغه دینس روان دي شوغه ته د خبره صفا کی پتا چې لا کور او بیره دغه په شا باندې زما لاسته ولې چې جاري خوازونه ما جمع کړو ته پوره دوه سره فرانک خپل ټوپک کېږ دی او پولیس خپل ځان حواله کی چې دغه ماحول لکونته کې پرسکونه شي نو پولیس والا روان دي شي ډینس ته پوښتنه شروع کی واقعي پدات کته جاري خوازونه جمع کړی دي چې په دې سر دی ورته وایي او ما جمع کړی دي خو په خپل باندې نه درک په خولي باندې مې جمع کړی دي پس پولیسان هغه گرفتار کی او ریک یو ځل بیا د پولیسانو نه بچي پولیس لري په دې وخت کې د فرانک ځکه کړه د خواله راشي نو هغه د ځل د کنځري نه بلکې د شکریا ادا کی دا زموږ د کور بچکا تاسو ته دا نن کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای